ژوندي قامونه د خپلو اتلانو قدر کوي. ارواښاد فضل رحیم ساقي، اشرف خان مفتون او ډاکټر محمد اعظم زموږ قیمتي اساسي دي. نیاز ادبي سنګر به د پښتو ژبې او ادب خدمت کوي او دنیا ته به وړاندې کوي. سرپرست ډاکټر کاظم نیاز. اشنغر په هر لحاظ یوه زرخیزه سیمه ده. د نړۍ د نامتو پوهانو وینا ده چې د اشنغر 400 ځمکه د لرغونتیا او آثار قدیمه په لحاظ ډیره زیاته زرخیزي لري. ډایرکټر جنرال آرکیالوجي ډاکټر عبدالصمد خان. سنګر به قام نه مایوسه کوي. نیاز ادبي سنګر د یو سوچ، یو فکر او یو ذهن نماینده تنظیم دی. د اشنغر خاورې سرې لمبې لیدلي او زغملي دي. د پښتنو د ازادۍ تحریک او پاسون د فرنګیانو په ضد و. د فرنګیانو ګولۍ وې او د پښتنو پلنې سینې وې. د چیرمن لایقزاده لایق، پروفیسر اسیر منګل او نورو پوهانو په غني ډیری کې ادبي دستوري ته وینا. تفصیلات: د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا سرپرست ډاکټر کاظم نیاز ویلي دي چې ژوندي قامونه د خپلو اتلانو قدر کوي. ارواښاد فضل رحیم ساقي، اشرف خان مفتون او ډاکټر محمد اعظم زموږ قیمتي اساسي دي. ساقي صاحب او اشرف مفتون صاحب سره زما د وینې او ډاکټر محمد اعظم صاحب سره مې د مینې رشته ده. موږ به نیاز ادبي سنګر د یو ادبي پلیټفارم په حیثیت وړاندې بوزو. موږ به د پښتو ژبې، ادب او کلتور خدمت کوو او دنیا ته به وړاندې کوو. دا خبرې ډاکټر کاظم نیاز د نیاز ادبي سنګر په بندوبست د اشنغر 400 د نوموړو ادبي شخصیتونو او اتلانو ارواښاد فضل رحیم ساقي، اشرف خان مفتون او ډاکټر محمد اعظم په یاد کې یوې لوی ادبي دستوري ته په خپله وینا کې کړي دي. دستوره په غني ډیری 400 کې ترسره شوه. پریزیډیم کې د نیاز ادبي سنګر چیرمن لایقزاده لایق، د آرکیالوجي ډپارټمنټ ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد خان او میرویس خان نیاز هم ناست وو. د دستوري د نظامت چارې ډاکټر علم یوسفزي او حمیدالرحمن نادان ترسره کړې. شروع د کلام پاک د تلاوت نه وکړې شوه. خپلو مجموعي تاثراتو کې ډاکټر کاظم نیاز وویل چې د پروفیسر جانزیم نیاز صاحب، فضل رحیم ساقي او اشرف خان مفتون د ژوند قدر مشترک دا دی چې د دې خاورې د بچو د روښانه مستقبل لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. د دې خاورې د ازادۍ او د قام د ښېګړې دپاره چې د انګریز خلاف جدوجهد کې هغوی کمې قربانۍ ورکړي دي او کم تکلیفونه یې زغملي دي، د هغې احاطه ممکن نه ده او نه د دغه اتلانو په تش یادولو موږ د هغوی حق ادا کولی شو. البته نیاز ادبي سنګر چې د مشرانو اتلانو د یادولو او د پښتو ژبې، ادب او کلتور د ودې او ترقۍ دا کم سفر شروع که دا به روان ساتي. کاظم نیاز زیاته کړه چې موږ به په محفي صاحب، غني خان، شاد محمد میږي او نورو مشرانو هم وخت په وخت ادبي پروګرامونه او دستوري کوو او د خپلو شاعرانو، ادیبانو، پوهانو او دوستانو په مرسته او ملګرتیا به د پښتو هر قسمه خدمت کوو. د سنګر سرپرست وویل چې زما نور څه کریډټ نشته، زما بس د یو کریډټ دی چې ما د خپل پلار ملګري هیر نه کړل، هغوی مې ځان سره کړل او نیاز ادبي سنګر مو ته جوړ کړ. ډاکټر کاظم نیاز په ډاګه کړه چې اعظم صاحب، مفتون صاحب او ساقي صاحب د اشنغر شملي دي او هیڅ چا دوی یاد کړي نه دي، ځکه موږ په لومبي وار کې هم دوی یاد کړل. د خیبر پښتونخوا د آرکیالوجي محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد خان
د اشنغر په تاریخ او لرغونو آثارو باندې رڼا اچولو سره ووې چې اشنغر په هر لحاظ یوه زرخیزه سیمه ده. د نړۍ د نامتو پوهانو وینا ده چې د اشنغر 400 ځمکه د لرغونتیا او آثار قدیمه په لحاظ ډیره زیاته زرخیزي لري. د اشنغر تاریخي حیثیت په باب له خپلو خبرو کې ډاکټر عبدالصمد دا هم ووې چې د 400 خلک که ډیر اوچت مقام ته رسیدلی دي خو خپل کلتور، حجره، جومات، پښتونولي، تربورولي، عزیزولي، وطن، خوره او نور پښتني روایات او قدرونه یې ژوندي ساتلي دي. په نور علاقو کې چې چاته اوچته چوکۍ یا د عزت یو پوسټ میلو شي نو هغوی بیا خپله او خپل بچي د عامو خلکو نه لرې او جدا ساتل غواړي. ولې په 400 کې د ډاکټر کاظم نیاز په شان ما نور مشران هم لیدلي کتلي دي چې هغوی ډیر په عزتناکه پوسټونو دي او لوی شخصیتونه دي خو د هیڅ چا دپاره بدل شوي نه دي. ډاکټر عبدالصمد د نیاز ادبي سنګر ذکر کولو سره ووې چې زه د سنګر په غونډه کې کېناستم او ما د دوی دا خبرې اترې واورېدې او د دې نه مې ډېر څه زده کړل، داسې څه مې ترې زده کړل چې د دې نه مخکې دغه پته ماته نه وه. زه ډېر متاثره او خوشحاله شوم. په نیاز ادبي سنګر کې ډېر ښه پوهان کسان دي او ډېر ښه کارونه یې کړي دي. د آرکیالوجي ډپارټمنټ مشر ووې چې د پښتو ژبې، ادب او کلتور د ترقۍ او پرمختګ دپاره کمکار ډاکټر کاظم نیاز شروع کړی دی. دا ډېر د ستاینې وړ کار دی. په 400 کې نور هم تکړه خلک شته، په کار دی چې هغوی هم را مخکې شي او دا کار په مخکې بوځي، ځکه چې دا کار زمونږ د وطن په فایده هم دی او د ټولنې په سوچ بدلولو، ټولنه کې د پریشانۍ او فکرمندۍ او ډپریشن ختمولو او د امن قایم ساتلو په لړ کې هم د هلې ځلې ډېرې ګټورې ثابتېدی شي. د نیاز ادبي سنګر چیرمن صدارتي ایوارډ یافته شاعر، ادیب او لوی براډکاسټر لیکزاده لایق ووې چې زمونږ کوشش په یو ځای پورې محدود نه دی بلکې د پښتنو د هغه ټول اتلانو چا چې په دې قام احسان کړی دی موږ یې جون راسپړدل غواړو چې موږ او زمونږ راتلونکي خلک ته زده کړه وکړو. چیرمن زیاته کړه چې نن د کمو مشرانو د جون سپردنه وکړې شوه، د په خپل ځای ډېرې لوی نامې دي. که ډاکټر محمد اعظم صاحب ډراما بام ته رسولې ده، نو اشرف مفتون د پښتو شهودیت، وجودیت او فکر په خپله شاعرۍ کې هغه عروج ته رسولې دی چې یو عام کس یې نشي کولی. لیکزاده لایق د فضل رحیم ساقي په هکله ووې چې ساقي صاحب په هغه وخت کې د ازادۍ غږ کوو چې چاپیره ټول ظلم او جبر و. د فرنګي دور کې چې یو سړی هر قسم جبر او ظلم ته ځان نیسي نو دا ډیر زیات د قدر وړ وي. موږ ته هغوی غیرت، پښتو او زغم پرېښودي دي او تر څو چې پښتانه دغه طرف ته رانشي، یو موټی نشي، نو زمونږ د دې هلو ځلو مقصد به هیڅ هم نه وي. د نیاز ادبي سنګر چیرمن په ډاګه کړه چې که قام زمونږ د سنګر ملګری وي نو سنګر به قام نه مایوسه کوي. نیاز ادبي سنګر د یو سوچ، یو فکر او یو ذهن نماینده تنظیم دی. لایق د نیاز ادبي سنګر د سرپرست ډاکټر کاظم نیاز مننه ادا کولو سره ووې چې زه د خپل سرپرست هم ډیر مشکور یم چې د اتلانو د ژوند راسپړدلو او پښتو د پرمختګ په لړ کې په خلاص مټ ملګرتیا کوي. د سنګر سینیر وایس چیرمن پروفیسر سیرمنګل د فضل رحیم ساقي د ژوند او خدماتو په هکله د خپل مقالې لنډیز بیان که او وی
چې اشنغر خاورې سرې لمبې لیدلې دي او زغملې یې دي. د پښتنو د ازادۍ تحریک او پاڅون د فرنګیانو په ضد و. د فرنګیانو ګولۍ وې او د پښتنو پلنې سینې وې. فضل رحیم ساقي په داسې وخت کې پیدا شوی و چې د پښتنو د ازادۍ تحریک په زور او شور کې جاري و. ساقي صاحب د حساس طبیعت څښتن و، نو ځکه دغه حالاتو او واقعاتو په ډیر اثر کړی او د پښتنو د لوی لیډر باچا خان ملګرتیا یې وکړه. خو د باچا خان ملګرتیا ساقي صاحب ته دا ورکړل چې د هغه نه یو لوی شاعر، ادیب، ډرامه نګار، افسانه نګار، مصنف او نثر نګار جوړ کړه. ځکه چې د باچا خان یو دا صفت هم و چې هغوی به خپلو ملګرو ته وی چې په تاسو څه تیریږي نو هغه په پښتو کې لیکئ. اسیر منګل ووی چې ژبه هغه ژوندی پاتې کیږي چې د لیک په شکل کې وي. پروفیسر اسیر منګل دا هم ووی چې نیاز ادبي سنګر یو منظم ادبي تنظیم دی چې یوه خوبي دا هم ده چې خپل کم پروګرامونه کوي نو د لیکلو په شکل یې په ریکارډ راولي او دا خاصیت په ډیرو کمو تنظیمونو کې دی. سینیر وایس چیرمن د پښتو ادب او ژبې دپاره د پروفیسر جانظیم نیاز صاحب د هلو ځلو ستاینې کولو سره ووی چې پروفیسر جانظیم نیاز صاحب د پښتو دپاره څه کول نو هغه نیمګړي پاتې نشو، ځکه چې هغوی ته الله تعالی ادب ذوق او علم دوسته بچي ورکړي دي چې د خپل پلار میشن یې جاري وساتلو. په نورو ویناوالو کې نامتو شاعر، ادیب او څېړنکار صادق امنځي، په ډاکټر اعظم اعظم او پی ایچ ډي سکالر ډاکټر اختر علي، په اشرف خان مفتون خپله پرمغز او جامع مقاله وړاندې کړه. د فضل رحیم ساقي نوسي احمل خان د خپل نیکه په هکله تاثرات بیان کړل او ګټورې خبرې پې وکړې. په دې موقع د سنګر جنرال سیکرټري امجد علي خادم د نیاز ادبي سنګر د کارکردګۍ او مختصر ریپورټ هم وړاندې کړ. د دستورې په دویم نشست کې د سنګر د غړي او نامتو هنرمند فیاض خان خیشکی په مشرۍ کې کلتوري غونډه وشوه چې پکې د نیاز ادبي سنګر د کلچر وینګ مشر شاکر زیب، شوکت محمود، فضل وهاب درد، واجد لایق او بلاول سعید، د پروفیسر جانظیم نیاز، فضل رحیم ساقي، اشرف خان مفتون، ډاکټر محمد اعظم اعظم، حمزه بابا، غنی خان او نورو نوموړو شاعرانو منتخب کلامونه د خپلو اوازونو او هنرونو په خوږلت کې زمزمه کړل او ناستو کسانو نه یې ډیر دادونه واخیستل. د دستورې په پای کې د شاعرانو، ادیبانو، پوهانو، هنرمندانو او ټولو ګډونوالو خصوصي مننه وکړې شوه. د غونډې په ګډونوالو کې د سنګر غړي ډاکټر عبدال خان نیاز، زلان خان نیاز، شمال خان نیاز، کنان خان نیاز، پخوانی وفاقي سیکرټري او د نیپرا خیبر پښتونخوا غړي حمایت الله خان، پخوانی ایډیشنل سیکرټري جاوید خان، صوبایي سیکرټري وقار علي خان، بریګیډیر جاوید خان، چیف انسټرکټر پروونشل سروسز اکیډمي عبدالستار، پروفیسر ډاکټر فواد او نور شاملو. په شاعرانو ادیبانو کې د نیاز ادبي سنګر فنانس سیکرټري فریدون خان، پریس سیکرټري فرهاد علي فرهاد، قیصر علي شاه کاکا خیل، اجمل شاه صادق، گل محمد مسرور، سلیم منور، شاه سعود جوبل، سعد المعبود خادم، عبدالخالق بادل، مکمل شاه رهبر، امجد جمال امجد، محتاج علي سراج، قیوم خان قیوم، متطهر شاه طاهر او نورو په دستوره کې برخه واخیسته.